زما عزتمند د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې یو کس حاضر شو او وی فرمایل چې اے امیر المؤمنین ما ته یو داسې وظیفه وخایي یو داسې دعا راته وخایي چې په هغې سره الله جل شانه زما دعاګانې قبول کړي او زما حاجتونه پوره کړي او مالا په خپلو مقاصدو کې کامیابی راکړي او ټولې پریشانۍ او تمام تکالیف زما ختم شي او الله جل شانه په ما باندې د نور رحمت راوړي او زما ټولې دعاګانې الله جل شانه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظوري کړي ما ته د هر قسمه تکالیفو نه غمونو نه مصیبتونو نه امن ملو شي نو زما عزتمندو خاکسته حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې کله یو کس ته اندازه وشي او پته ورته ولګي چې محرم شروع شو د محرم الحرام میاشت راوختله ده ته په دغه ورځ باندې پته او اندازه ولګېده نو هم په دغه ورځ باندې د ماسخوتن مونځ نه بعد کله چې دا بني ادم د ماسخوتن مونځ وکړي او وتر وکړي د هغې نه بعد دا انسان په سجده کې پریوزي او د الله جل شانه په دربار عالیه کې سجده ولګوي او هم دغه سجده کې دغه سجدې دوران کې 7 مرتبه اووه پیرې سورة الفاتحه ولولي او بیا دې پسې چې دا کس څه دعا هم وغواړي د خپلو مقاصدو دپاره د خپلو حاجتونو د پوره کېدلو دپاره او د ده څه جایز خواهشات وي د هغې مطابق د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړي نو انشاءالله تعالی الله جل شانه به آینده ټول کال د دې انسان په کور باندې انوارات راوړي د ده په کور باندې الله جل شانه برکتونه را نازلوي د ده هره پریشانی به الله جل شانه ختم کړي د هر مشکل نه ورته الله جل شانه نجات ورعطا کړي او هر تکلیف غم درد او پریشانی دا به الله جل شانه ختم کړي او د ده چې کوم جایز خواهشات دي هغه ټول ورته الله جل شانه پوره کړي دا داسې عمل دی چې په دې سره د دې په کولو باندې الله جل شانه به په دې انسان باندې د مال او دولت او د رزق دروازې او خزانې راکولو کړي د ده ټولې دعاګانې به الله جل شانه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظوري کړي بس چې کله هم یو بنده د محرم میاشت خبر ووري چې یاره میاشت راختلې ده خو هم په دغه ټایم باندې د ماسخوتن مونځ نه پس په دغه شپه باندې په سجده کې پریوزي انشاءالله تعالی د ده هر قسمه دعاګانې به الله جل شانه قبلی او تمام حاجتونه به پوره کوي چې صرف اووه پیرې سورة الفاتحه په سجده کې ولولي الله جل شانه به دې انسان ته ډېر لوی عزت او شرافت او کرامت ورنصیب کړي په ډېرو خلکو کې به الله جل شانه ده ته عزت ورکړي رحمتونه په ده باندې راورېږي او په ده باندې به الله جل شانه هر قسمه برکات را نازلوي او د حلال و مال دولت بے پناه دا به الله جل شانه دې انسان ته ورکړي او چې نور هم څه دعا غواړي الله جل شانه به ضرور لازمان د ده دعاګانې قبلی د ده کم ټینشن دی د ده کم ډپریشن دی د ده کم غم دی درد دی تکلیف دی پریشانی ده بیماری ده دا به الله جل شانه ختمی د دې انسان د زندګۍ نه به بېچیني تکلیف غم پریشانی ختم نشي او د ده ژوند او زندگی دا به د آرام او د سکون والا وګرځېږي زما عزتمندو مکمل طریقې کار زه تاسو ته بیانوم د دې وظیفې او د دې عمل که چېرې زما چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړي نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ دې لپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم زما عزتمندو تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده چې ذوالحج میاشت دا ختمېدو واله ده یو ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې په دې کې پاتې دي دا به ختمه شي د دې نه پس به د محرم الحرام میاشت شروع شي زما عزتمندو محرم الحرام د اسلامي کال اولنۍ میاشت ده
په دې سره اسلامي کال شروع کیږي او دا په هغه اشهر الحرم کې شامله ده چې مخکې ما تاسو ته وظیفه کې ویلو چې د الله تعالی په نسبت باندې څلور میاشتې ده د عزت ولدي. نو په دغه څلورو میاشتو کې زما عزتمندو د محرم میاشت دا ډیره د عزت والا شرافت او کرامت والا میاشت ده. نو زما عزتمندو دا کوم عمل چې زه تاسو ته بیانوم دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه منقول عمل دی. کلم چې تاسو ته پته ولګېده اندازه درته ولګېده چې یاره د محرم الحرام میاشته ولیدلې شوه نو هم په دغه ورځ باندې کله چې تاسو د ماسخوتن لمونځ وکړو نو دا عمل به تاسو کوئ. زما عزتمندو د دې دپاره تاسو خپل ځان ذهني طور تیار ساتئ چې انشاءالله تعالی کله چې د محرم میاشت راوخیږي نو زه به لازما دا وظیفه دا عمل کومه مکمل توجه او دیان سره به یې کومه. زما عزتمندو د دې دپاره ما تاسو ته 2 ورځې مخکې دا وظیفه ذکر کړله چې تاسو ورته ذهني طور خپل ځان تیار کړئ او کله چې زما عزتمندو بیا د محرم میاشت راوختله دا ماسخوتن لمونځ تاسو وکړو فرض تاسو وکړه 2 رکعته سنت تاسو وکړه وتر واجب تاسو وکړه نو بیا به سجده کې پریوځئ. په سجده کې به سورة الفاتحه سره د بسم الله الرحمن الرحیم نه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا به 9 ځله 7 مرتبه 9 پیرې ولولئ او بیا به هم په دغه سجدې دوران کې چې تاسو څه دعا غوښتل غواړئ په کوم مقصد کې تاسو کامیابی غواړئ کوم حاجتونه تاسو پوره کول غواړئ ستاسو یو مرض د لا علاج مرض د لا علاج بیماری د هغه ښه کول غواړئ. زما عزتمندو ستاسو څه جایز مقاصد دي خواهشات دي د کاروبار حوالې سره د روزګار حوالې سره یا ستاسو د رشتې هغه بندش وي رکاوټ وي نو زما عزتمندو دا په کال کې صرف یو پیره دا عمل راځي د محرم الحرام په لومبۍ شپه باندې دا عمل کول دي صرف د یوې سجدې عمل دی. انشاءالله تعالی تاسو دا یو سجده مکمل توجه او دیان سره وکئ او دا عمل تاسو پوره توجه سره وکئ انشاءالله تعالی تاسو په خپله زندګۍ کې ډېر لوی بدلون ووینئ. ستاسو په ژوند کې د ستاسو په زندګۍ کې الله جل شانه عظیم الشان انقلابات راولي. زما عزتمندو ډېره بهترینه وظیفه ده مجربه وظیفه ده د حضرت علی کرم الله وجهه نه منقوله وظیفه ده. انشاءالله تعالی په دې کې به الله جل شانه ډېر لوی برکات ثمرات او کمالات اچولی وي. لهذا زما عزتمندو چې دا وظیفه مونږ په خپله هم وکړو خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کړو. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکوي د لوی الله په امان.